د پکتیکا صرافان او تجاران د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ دې ازادې کړي او هغه پریکړه دې بیرته واخلي چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان له مخې ویلي و چې $3.5 میلیارډ به د سپټمبر د 11 د پیښې قربانیانو ته ورکول کیږي. د دوی په خبره چې د جو بایدن دا پریکړه په ټوله معنا نامناسبه او ظالمانه ده. ځکه دا شتمني د افغانانو ده او د افغانستان ده. هیڅ یو ملک حق نه لري چې د افغانانو شتمني په خپل واخلي او په خپلو منځو کې تقسیم کړي. جو بایدن دغه پریکړه دغه ظالمانه پریکړه بیرته واخلي دا د امریکا لپاره هم یو ډول شرم ده او د افغانستان له ولس سره او د افغانستان له خصوصي سکتور سره دا یو لوی ظلم ده. بلخوا په پکتیکا کې دولتي چارواکو او ولسونو د پخواني شوروي اتحاد د ماتې او د مجاهدینو د بریا 33مه کلیزه د یوې لویې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. د غونډې ویناوالو د شوروي اتحاد او امریکا په ماتېدو کې د ولسونو قربانۍ او سرښندنې وستایلې او زیاته یې کړه چې دا هیواد په نړۍ کې د لویو امپراتوریو هدیره بلل شوې ده. دغه تقریبا 4مه امپراتوري ده چې افغانانو په تاریخ کې داسې غټو مغرور امپراتوریو ته ماتې ورکړې چې هیچا به هم دغه تصور نسوای کولای چې دغه خلک یا دغه امپراتوري دې ماته شي. د مجاهد ولس لپاره خصوصا د امارت اسلامي د مشرانو او د ټولو دغه خلکو صحابه امارت اسلامي کې دغه لپاره د فخر خبره ده. کله چې په 15 اگست اسلامي امارت په ټول افغانستان واک ترلاسه کړ، امریکا د دې هیواد شاوخوا $9 میلیارډ بودیجه کنګل کړه چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ کړ. د امریکا د ولسمشر دې پریکړې په نړیواله کچه د سیاسيونو غبرګونونه راوپارول.